السلام علیکم ستړي مشئ زه ایاز صافی یم غواړم نن تاسو سره د اوبو د مهمیت په اړه کې یو څو خبرې وکړم. اوس لکه څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده کرونا وایرس داسې یو وایرس دی چې په ټوله نړۍ کې خور شوی دی او د هغې علاج هم لا اوسه پورې نه کیږي، نه واکسین شته نه کوم درمل شته دی. نو څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده زیاتره خلک په کورونو کې دي، کار ته نشي تللی، ماشومان مکتبونو ته نشي تللی. د دې نه دا هم واضحه ده چې فزیکي فعالیت به هم کم شوی او ناسته به ډیره شوې وي. بلې خبرې ته هم چې اشاره وکړم چې ضروري ګڼم چې اشاره ورته وکړم دا ده خصوصا په افغانستان کې زیاتره خلک تر هغې پورې اوبه نه څښي تر څو چې تږي شوي نه وي. نو زه غواړم نن تاسو سره د اوبو په باره کې بعضې معلومات شریکم چې ډېر اړین دي او خصوصا په دې اوس وخت کې د اوبو څښل ډېر مهم دي. زموږ ستاسو وجود تر شاوخوا 80% اوبو نه جوړ شوی دی. زموږ وینه چې ده شاوخوا داسې ساینسي څېړنې ښیي چې د 90% زموږ وینه هم د اوبو نه جوړه شوې ده. نو په دې خاطر موږ ته ضرور دي چې اوبه هره ورځ شاوخوا 2.5 تر 3 لیترو پورې اوبه وڅښو. بل مهمه خبره غواړم چې شریکه کړم چې د اوبو ګټې څه شی دي. یو مهمه ګټې که تاسو ته ووایم د اوبو یو ګټه دا ده چې زموږ ستاسو وجود پاک ساتي، زموږ ستاسو ګردې چې کوم تکلیفونه پکې پیدا کیږي د هغې نه موږ د هغې خطره کموي او د وینې د فشار سره هم کومک کوي. نو موږ څنګه کولی شو چې په کور کې ناست یو، دومره فزیکي فعالیت هم نشته دی او 2.5 یا 3 لیتره اوبه هم وڅښو. د هغې نه مخکې چې زه تاسو ته یو اسانه طریقه وښیم چې څنګه کولی شو چې موږ خپلې اوبه وڅښو، زه غواړم تاسو سره مثال په طور یو څه شریک کړم. که داسې بوتل در سره وي، دا بوتل 1 لیتر دی، صحیح ده؟ لکه مخکې مې چې ذکر وکړو شاوخوا زموږ وجود په ورځ کې 2.5 تر 3 لیترو اوبو ته اړتیا لري. که داسې یو بوتل در سره وي نو د اوبو نه یې ډکولی شو او ګوټ په ګوټ باندې خپل وخت سره یې څښلی شو. که داسې بوتل موجود نه وي او داسې ګیلاس وي په کور کې نو 4 ګیلاسه اوبه 1 لیتر راځي. نو د داسې ګیلاس نه استفاده کولی شو. که ګیلاس نه وي نو د چای پیاله خو به وي. که د چای پیاله وي په 15 پیالې اوبه په دې پیالې باندې 1 لیتر راځي. که دا هم موجود نه وي او یا ټکوری یا جام په کور کې وي نو 3 جامه اوبه 1 لیتر راځي. نو داسې نه هم موږ تاسو استفاده کولی شو. کوشش وکړئ چې موږ په یو دم باندې مثال یو جام یا یو ګیلاس اوبه یو دم ټولې ونه څښئ. کوشش وکړئ چې دا اوبه په ګوټ په وخت سره وڅښئ. نو موږ څنګه کولی شو چې د کرونا وایرس لپاره لکه تاسو ته به معلومه وي چې د ایمیون سیستم یا زموږ د بدن د دفاعي سیستم چې کوم دی هغه موږ څنګه کولی شو چې نور هم پیاوړی کړو چې کرونا وایرس یا نور زکام یا داسې نور مرضونو سره لکه خپله مقابله وکولی شي. زه په خپله ورځې کې فلحال په کور کې د کور نه کار کوم. زه څه شی کوم چې زه ورځ کې شاوخوا 2 یا 3 دفعې زه په دې بوتل کې اوبه څښم. د مثال په طور کیټل دی، دا اوبه خوټ کېدلي دي، اوس جوش شولې. زه کوشش کوم چې زه مثال په طور نرم ګرمو اوبو نه کار واخلم. نو دا بوتل کې اوبه اچوم، ستاسو په مخ کې اوبه ګرم دي. د مثال په طور کوشش وکړئ احتیاط وکړئ چې ځان ونه سوځئ او لیمو نه زه استفاده کوم. لیمو ګټې خورا زیاتې دي خو هغه مهمې ګټې چې موږ تاسو ته باید په دې وخت کې چې ډېره اړتیا ده ورته هغه زموږ ویټامین A، B5 او C دي. صحیح ده؟ ویټامین C خصوصا زموږ ورته نن او د څو ورځو کې یا په دې راتلونکي لنډ وخت کې ډېره اړتیا ده چې د کرونا وایرس په خاطر باندې باید زموږ د بدن د دفاعي سیستم باید پیاوړی وي او هغه ګټه په لیمو کې ده. صحیح ده؟ نو زه څه کوم؟ مثال 1 لیتر اوبه واچوم، لیمو چې راواخلم، معمولي لیمو، صحیح ده؟ د مثال په طور ډېر لیمو ته هم ضرورت نشته، لکه یو چنډه لیمو زه راخلم په خپل د اوبو په بوتل کې زبېښم او بیا دا لیمو او دا پوستکی چې دی دا په دې اوبو کې اچوم. صحیح شو؟ سر یې بندوم، لږ ورته انتظار کوم چې دا اوبه سړې شي. د لیمو سره څه شی کېږي؟ صحیح ده؟ لیمو د اوبو خوند بدلوي.
خوند څه شي ته بدلی د لیمو د خوند ته راړی کلم چې دا اوبه لږ تړوي شي او د څښلو ته برابر شي او بیا زه د دې نه ګوټ وکم بیا څه شي کېږي د مثال په تور هغه ګوټ چې زما تیر شي څه وخت بعد لږ وخت چې تیر شي زما بدن یا هغه ژبه باندې ټیسټ پاتې کېږي د لیمو د اوبو خوند پاتې کېږي هغه خوند ما بیا مجبوره کوي چې زه بل ګوټ وکم او په همدې باندې زما 2 یا 3 لیتره اوبه په ورځ کې زه په دې طریقه باندې څکم نو څو ګټې مې وکړې یو مې دا ګټه وکړه چې خپل د وجود اوبه پوره کوم بل مې دا ګټه وکړه چې لیمو او ګرمې اوبه مې لکه اوس کلی نو زما ایمیون سیستم یا زما د بدن د دفاعي سیستم څه کېږي پیاوړی کېږي زما ویټامین سي پیاوړی کېږي او هغه کولی شي چې مثال که کرونا وایرسي او که داسې نور مرضونه وي چې هغه که زما وجود ته راځي نو د خدای په توکل باندې زما ایمیون سیستم به قوي او هغه کولی شي چې یو حده پورې ورسره مقابله وکړي نو دا یو اسانه طریقه ده چې موږ تاسو کولی شو خویندو ورونو چې خپل د بدن اوبه په اسانه طریقه پوره کړو په یاد ولرئ یو وړه چنډه لیمو لږې په ګرمو اوبو کې زه په خپله په ګرمو اوبو کې اچوم کولی شئ تاسو یې په یخو کې واچوئ که یخې مو خوښېږي لږې مثال په اوبو کې واچوئ لږ وخت یې پرېږدئ هغه خوند بدلېږي هغه خوند موږ تاسو مجبوره کوي چې نورې اوبه وڅښو او نورې اوبو ته خپل دوام ورکړو او یو صحته ژوند ولرو نو په اخره کې به دا ویم کرونا وایرس خطرناک دی او جدي ونیسئ په کور کې پاتې شئ د یو بل سره روغبل او تګ راتګ یو څه وخته پورې مه کوئ نو انشاءالله که ژوند بیا به سره تګ راتګونه هم کېږي او نور محفلونه به هم سرته رسیږي نو تر بیا مو په خدای تعالی سپارم ښه وخت او ښه صحت ولرئ